دا پوښتنه ده، خدای دې وکړي ستاسو یې جواب کړي، امارت که جمهوریت؟ دا پوښتنه خلک همیشه کوي چې امارت او جمهوریت. زه به خلکو ته جواب کوم. زه دا وایم چې موږ همیشه دپاره د شاهي نظام نه دې خواته موږ په نظامو باندې فکر کړی دی. امارت کې جمهوریت که بیا د تیر طالبان نظام که هغه نه مخکې همیشه دا نظام پر تعلیم کړی دي او د نظام بدلولو کې هم کارونه کړي دي. همیشه موږ چې کوشش کړی دی موږ نظام بدلولو باندې کار کړی، بل څه نه. په 1903 کال نه دې خواته یا 1925 کال نه دې خوا چې شاهي نظام د تیر 100 کالو کې ورته اویا کالو کې زه تیر اویا کالو کې موږ 8 نظامونه بدل کړي دي. اسلامي امارت 8م نظام دی او اوس هم بحثونه روان دي جمهوریت دی که امارت دی او که کوم بل نظام راشي. زه هم یو بل نظر نه وګورئ. د نظام په بدلول نه بغیر تاسو نظام پالیسیانو باندې کار وکوئ. د نظام پالیسیانې بدلې کوئ نه نظامونه. ځکه که نظام هر یو راشي او پالیسي همغه وي خو بیا همغه مشکل دی که نه. اوس په چاینا کې یو نظام دی لیکن پالیسي بدلولی شي. چاینا کوم ځای کې ده. په اماراتو کې یو نظام دی لیکن پالیسي څوک هم نظام بدلول باندې فکر نه کوي. پالیسي بدلول باندې فکر کوي، خلکو ته کار کوي، پالیسي بدل شي ټول خلک خوشحاله وي. قطر هم داسې مخکې راځه. هغه ملکونه چې نظامونه یې بار بار بدل کړي دي پالیسیانې نه، د هغوی جملې نه بولوویا دی، دویم چې دی سودان دی، متوجه استئ، او دریم بنګلادیش دی. د هغوی حالات وګوره که نه. نو موږ که افغانستان کې ته نظام سره مشکل لري، تاسو کې نظام سره مشکل نه، ته پالیسي سره مشکل لري د یو نظام. نو راځئ چې کار وکړو د نظام پالیسیانې بدلې کړو. مثلا د اسلامي امارت کې موږ ټول افغانان په دې کې مشکل لرو، اکثره قرنزۍ لرم چې د نجونو تعلیم بند دی. راځئ په دې کار وکړو دا پالیسي څنګه بدله کړو نو موږ به ډېر ژوند جوړ شي. حتی اوس نن طالبان اسلامي امارت له منځه یوسه، چینیان راوله، چینیان سره بل مشکل لري، بیا راوله بنګالیان راوله، بیا بل مشکل لري. مثال درکم، یا بیخي اوس پشیان راوله چې هغوی حکومت وکړي، هغوی سره بیا په ژبه نه پوهېږي. متوجه یې که نه؟ یعنی زما نظر دا دی دا کوم انرژي په نظام بدنامي، نظام بدلول، نظام تخریب یا که هغه جمهوریت نه ونیسه که هغه وخت نه و د ننه پورې راځئ موږ د نظام په پالیسیانو په تبادلو باندې هم دا انرژي مصرف کړو. چوکاټ پرېږدي خپل پر ځای. نه زما هدف دا دی چې دا نتیجه نه راوړي. ته مشکل نظام سره نه، ته پالیسي سره لري. صحیح ده که نه؟ اصلاحات پالیسي کې راوله، کوشش وکړه اصلاحات وکړي راشي. ته فکر کوې چې امارت په دې ځای کې غلط دی، حل لاره څه شی ده چې هغه پالیسي بدله کړي که نظام بدل کړي. خو بیا 80% صحیح دی، 20% غلط دی که نه؟ اوس کومه بهتره ده چې هغه 20% پالیسیانې بدل کړي که مکمل نظام بدل کړي؟ وایي د یوې سپږې لپاره ټول بړستن ته وراچوي. مثال درکم، زه مثال درکوم، زه عموما بحث کوم. همیشه چې کوم ملکونو د نظام په پالیسیانو تبادلې باندې کار کړی دی هغوی کامیابه پاتې شوي دي، نه د نظام په بدلولو باندې. زما هدف پوه شوي؟ بلکل. او بهترین مثالونه یې موږ سره په دنیا کې شته دی چې کوم ملک بار بار نظام بدلیږي هغه ملک عوام خیر نه دی لیدلی. بلوویا، سودان، همدا اوس پکې سیول وار دی، بنګلادیش، خیر چی دی که دوی پالیسیانو باندې کار وکړي چې پالیسي بدله کړي نو ټول خلک په خیر وي. نو زما نظر دا دی که ته په جمهوریت او امارت پرېږده ورور، د نظامونه پرېږده. یعنې تېرو 3 کلونو کې 15 کلونو کې موږ 8 نظامونه بدل کړي دي. راځئ پالیسیانو باندې خبرې وکړو، نتیجه یې څه وایي؟ د نظام پالیسیانو باندې کار وکړو او کوشش وکړو چې هغه بدل کړو، ښه مشورې ورته ورکړو، ښه استدلال وړاندې کړو چې دا پالیسي کې تطبیق شي، دا ډېره ښه ده، ټول ته په ګټه ده. موږ به انشاءالله آباد یو. مننه، بهترینه جواب و.